که یې اخلې نو مننه ګنې هېڅ هم د غریب سړي سلام دی بختورې نن خو تګ دمه یې که دې په ما حرام کړه نن خو ووایه چې عام دی بختورې تا ترې څنګه نن سندره اورېدلې نه نه تږی خو امام دی بختورې د شاعرانو د پاڼې او همدا شان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو په سلامونو احتراماتو مهرکرۍ کوم الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وي او د صحت په کالیو کې به نغښتې وي قدرمنو ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د دوی په شعر شاعرۍ شخصي ژوند او نورو بختیاو خبرې اترې کوو نو نن زموږ سره په دغه برخه کې ګربزو سیمو ته راغلي یو چېرته چې زموږ ګران ملګری صدیق الله تږی صاحب اوسېږي قدرمنو تږی صاحب ډېر ښه فکر لري ډېر ښه خیال دی راځو د ژوند او شاعرۍ په مورد خبرې اترې کوو تږی صاحب زموږ د شاعرانو د په پاڼه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ ستړي مه شئ پاچا صاحب تاسو ته او سپین زر یاد صاحب ته او د شاعرانو ډېرې ټولو خوږو مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم هیله ده چې روغ او جوړ به وي ډېر زیاته مننه تږی صاحب محترم آباد اوسئ دا چې موږ د سیرې او نوم سره اشنا یو که بیا هم په خپله لیدونکو ته ځان ور معرفي کړې نو ډېره زیاته مهرباني به بس مننه قربان بس نوم مې صدیق الله تږی دی د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اړوند پتلانو سیمو اوسېدونکی یم ښه ډېر ښه تږی صاحب که دا راته ووایې چې څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي والله پاچا صاحب داسې دقیق وخت خو نه دی معلوم خو تقریبا داسې یو 4 کاله به کېږي چې زه شعر لیکم شعر نشم ورته ویلی زما شاعري ته خو بیا هم کوشش کوم چې شعر ولیکم داسې تقریبا 4-3.5 کاله به کېږي ښه ډېر وخت هم کېږي چې تاسو شعر لیکئ نو تقریبا څومره شعرونه به دې لیکلي وي تعداد یې راته معلوم دی او یا نه والله داسې دقیق تعداد خو یې نه دی معلوم خو تقریبا تر 200 ښکته پورته به وي ښه ډېر ښه ماشاءالله راځو یو څو غزلونه درڅخه اورو مسلسل بس غزل به وایم د غزل وړاندې به یو 3-4 بیتونه ووایم وروسته به غزل ووایم غزل دی چې یو نیم تصویر د سړی نه وباسي یو نیم تصویر د سړی نه وباسي یو نیم تصویر د سړي زړه وباسي په دې ماښام کې ستا د کړس کړس خندل سړی بیخي له ژوندانه وباسي هی هی د زړه په ماتو رژېدلي ریښو ستا له تصویر څخه اوبه وباسي اخري بیت دی چې ټوله شپه ستا په تصویر پروت وي تږی سحر راپاڅي او توبه وباسي غزل ته راځم وایي چې کوږ د خټو نه جوړ بام دی بختورې ستا د ډم حسن انجام دی بختورې هی هی که یې اخلې نو مننه ګنې هېڅ هم که یې اخلې نو مننه ګنې هېڅ هم د غریب سړي سلام دی بختورې هی هی بیا یې اوربا که یې اخلې نو مننه ګنې هېڅ هم د غریب سړي سلام دی بختورې نن خو تګ دمه یې که دې په ما حرام کړه پاچا صاحب نن خو تګ دمه یې که دې په ما حرام کړه نن خو ووایه چې عام دی بختورې څه خاموشه خاموشي ده زه او ته یو څه خاموشه خاموشي ده زه او ته یو څه په ګوتو جوړ ماښام دی بختورې خود به زړونه له سینې څخه وباسي خود به زړونه له سینې څخه وباسي ستا د مړو سترګو الهام دی بختورې چې لږ شوخ ته دا باید خو بخی چې ستا له شونډو نه پرې پام غلطومه ستا له شونډو نه پرې پام غلطومه د ترخو میو ډک جام دی بختورې داسې نه ده چې پرهیز مې ترې نیولی داسې نه ده چې پرهیز مې ترې نیولی خو بس څه وکړم ناکام دی بختورې تا ترې څنګه نن سندره اورېدلې نه نه تږی خو امام دی بختورې هی هی بیا یې اورو مننه پاچا صاحب تا ترې څنګه نن سندره اورېدلې نه نه تږی خو امام دی بختورې څه زبردست دی وا بل هم درڅخه اورم ډېر عالي دی د بل بیت غزل وړاندې به هم 2 بیتونه ووایم چې ماتېدل چې د نرۍ ملې پکې دود وي ماتېدل چې د نرۍ ملې پکې دود وي داسې ښار ته ښکل یې کومه لاره تللې او راته یو ځلې د مست غوندې مسکی شي راته یو ځلې د مست غوندې مسکی شي زما زړه ته خو معلومه لاره تللې غزل دی چې ستا تصویر په آینه کې غورځېده را غورځېده ستا تصویر په آینه کې غورځېده را غورځېده ستړی زړه مې په سینه کې غورځېده را غورځېده مورې زه ورپسې هسې له خوب نه راپاڅېدم مورې زه ورپسې هسې له خوب نه راپاڅېدم خو ځنځیر په دروازه کې غورځېده را غورځېده مورې لاس راکړه چې زړه مې په ټالونو دی که نه
مورې لاس راکړه چې زړه مې په ټالونو دی که نه مورې خلی په پیاله کې غورځېده را غورځېده د کلي ماشومانو پسې تیږې غورځولې یو ملنګ و په کوڅه کې غورځېده را غورځېده یوه پیغله په سینه ور غورځېده را غورځېده یوه پیغله په سینه ور غورځېده را غورځېده د چا سیوری په اوبه کې غورځېده را غورځېده زما نه یې هم نوم په ماتېدلو پیښه وکړه زما نه یې هم نوم په ماتېدلو پیښه وکړه زما نوم یې چې په خوله کې غورځېده را غورځېده او مونږ خو پسې واړه جوماتونه لټ په لټ کړل ملا جان په میکده کې غورځېده را غورځېده او چې بیګا خو مې قسم دی چې یو ټکی خوب ونه که بیګا خو مې قسم دی چې یو ټکی خوب ونه که تږی مې په زړه کې غورځېده را غورځېده بس دا غزل و دوه بیتونه دي د دې غزل وړاندې هم چې ستا د زلفو هر یو تار ته پکې ځان ته سجده کړم ستا د زلفو هر یو تار ته پکې ځان ته سجده کړم ستا د حسن په جماعت کې اعتکاف کړم کافرې باید دی چې که د سپین مخ سپاره مې په تنکۍ لخته در زده کړه که د سپین مخ سپاره مې په تنکۍ لخته در زده کړه ستا د شونډو په کتاب کې خو انصاف کړم کافرې بل غزل ته دا ووایم چې لاس نیولی مې جانان دی غرق ماښام دی لاس نیولی مې جانان دی غرق ماښام دی نن په شنه اسمان باران دی غرق ماښام دی د ټول کلي ماشومان ترېنه چاپېره دي ستا تصویر ته په اذان دی غرق ماښام دی راته ځان لکه د مړي غوندې ښکاري یو سړی رانه روان دی غرق ماښام دی غر کې پیغلې ورته غر کې خاندي پچا صاحب دا باید تا تړلی دی غر کې پیغلې ورته غر کې خاندي یو سپین سترګی ملا جان دی غرق ماښام دی ورته ایښي دي کافر عکسونه یو غرق شوی مسلمان دی غرق ماښام دی پسې غرق خلک غرقیږي غرق ژاړي غرق ژاړي مننه پچا صاحب پسې غرق خلک غرقیږي غرق ژاړي غرق سړی دی غرق ارمان دی غرق ماښام دی تږي جام په لاس کې نه اخیسته غرق شي تږي جام په لاس کې نه اخیسته غرق شي اوس ساقي ورته حیران دی غرق ماښام دی اوسنی غزل هم دی بس صدا به ووایم که خوښه دې وي چې چاته بنګ چاته کوکنار دی زما یار دی چاته بنګ چاته کوکنار دی زما یار دی ډېر ساده دی لږ هوښیار دی زما یار دی ستا لیدلو ته په نیمه شپه را درومي خو اوس ښه نه دی بیمار دی زما یار دی ورته وبخئ شیطان نه دی خو خویونه د شیطان کی شیطان نه دی خو خویونه د شیطان کړي ستا د تورو زلفو تار دی زما یار دی ستا غمونو یې نری مله مته کړي په شا کړی یې ستار دی زما یار دی زما زړه ته دې په ویاله ټنډه راشي زما زړه ته دې په ویاله ټنډه راشي بس چې ستا د خولې ازار دی زما یار دی په لیدلو یې لیورایه لیونی کړم په لیدلو یې لیورایه لیونی کړم را روان خمار دی زما یار دی وروستی بیت دی چې ستا د حسن په کاږه وږه ویاله کې ستا د حسن په کاږه وږه ویاله کې تږی رګ رئیسار دی زما یار دی ډېر عالي و ډېر زبردست غزل مو درڅخه واورېدل مننه ته که څه محترم ډېره زیاته مننه کوم آباد اوسئ بس مننه پاچا صاحب ستاسو نه مننه چې دلته راغلی او د ستونزه مو وزغمله بس ډېره مننه کوم تاسو ته په خپلو چارو کې بریالیتوب غواړم مننه ډېره مننه د شاعرانو در پاڼې همداشان زموږ یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا و د صدیق الله تږي صاحب سره یو کوچنی شانتې مرکه تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره په رضونو تر هغې در څخه اجازه اخلو د الله په امان